علي ځانګړې تګلاره په ځان باور دا هغه څیزونه وو چې د علي نوم یې ډېر ژر روښانه کړه. هغه په کال 1960 د روم په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړ او د سرو زرو مډال یې وګاټه. دا د علي لپاره صرف یو پیل و. هغه په کال 1964 کې یوازې 22 کلن و چې د نړۍ نامتو بوکسر سینی لیسټر ته یې ماتې ورکړه. خلکو باور نه درلود خو هغه پرې برلاسی شو. علي همدلته اعلان وکړ چې زه د نړۍ اتل یم. علي وروسته اتلولۍ د اسلام دین قبول کړ. نوم یې له کاشف څخه محمد علي ته بدل کړ. هغه په امریکا کې د ملت ګوند سره یوځای شو. چې دغه کار د امریکا د دولت خوښ نه شو او په مقابل کې ښکاره غبرګون